توفیر ډیره زیاته مننه، ډیره خوندور شعرونه واورول. جان یوسف زی راغی د توډیري نه هرکلی وایو، انوردیب ته هر دی ورسره هغوی ته هرکلی وایو، او خالق نور صاحب راغی د جانګیري نه هغوی ته هرکلی وایو. مننه کوو ملګري. وویشو او وخت لږ دی. عبدالله کونډیوال را سره ناست دی، زموږ د کام قلم ډېر ښه ملګری. عبدالله ته خواست کوم چې راشي او خپل تاثرات موږ سره شریک کړي. شاعر لذات ورکوئ، ډېره مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. یو غزل وام خو دې نه مخکې یو کیسه وام. چا چې ساتلې د پښتون د ظلم نښه باندې، چا چې ساتلې د پښتون د ظلم نښه باندې، الله دې ووهي هغوی په دواړه مخه باندې. چا چې ساتلې د پښتون د ظلم نښه باندې، الله دې ووهي هغوی په دواړه مخه باندې. او وطن کټوی شوه رهبران پکې سمسۍ وهي، وطن کټوی شوه رهبران پکې سمسۍ وهي. اوس د شوریا ونې نشته، ټول دې مین غوښه باندې. دا یو غزل دی چې د بنګړو غوندې د کړمه یاره تس نس، د بنګړو غوندې د کړمه یاره تس نس، ما چې ولیدل یاران تا سره لس لس. او زه به کوم سړی په ګوته درته ښایم، غوسه راشي چې ته نه پېژنې کس کس. زه به کوم سړی په ګوته درته ښایم، غوسه راشي چې ته نه پېژنې کس کس. او لیونی مې غټ لوړ په سوري مات کړو، لیونی مې غټ لوړ په سوري مات کړو، ما چې واورېدو اواز کله د ټس ټس. او جوړېدل مې پې د خپل کور وباسي، جوړېدل مې پې د خپل کور وباسي، نن دې هغه رانه مور ته کوي پس پس. او ته بنګلې او هم موټرې مانه غواړې، ته بنګلې او هم موټرې مانه غواړې، زما نشته د دې خبر وس وس. او په یو ځل چېرته د وصل خیرات غواړو، خیر دې وصل خزانې نه راکړه خس خس. مننه. او دا یو تېر چې توبې رانه وباسي، محبت کې چا ویل چاته بس بس. نو عبدالله په هغه مینه کې قربان دی، په هغه پکې موندې شي لکه رس رس.